بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتنو ورونو د غنی خان د دوه نظمونه اور 490 491 491 پیجز کتاب لټون. نو په دې کې د دویم نظم ډیر مشهور دی کنه، ګنهګار یم هم د خدای هم د دلدار یم. خدای او سیکویل دا سیکویل دی د بل نظم او بل دا چونکې لږ اوږد دی نو انشاءالله دا به بیا د دغې نه وروستو وکړو نیکسټ ویډیو کې. اول به دا بل اولنی نظم وکړو. ښه اور زما خټه چې خوشته کړه په سوري ابته کړه، چې نه وجنم ورتېږم چې وجنم لالم بکړه، نور همۍ د ځان جوړ کړم د شیطان یوه ذره کړه، څومره زه چې ورنږدې وم دومره غټه یې پرده کړه، چې جنت وته روان شوم دوزخ لرې دروازه کړه، چې دوزخ ته ورنږدې شوم چا بچی ناره کړه. خدای دې ورک که د زړه اوره ته د ژوند ورکه مزه کړه. واه واه واه. اور به مونږ یو علامت والو د بدۍ دپاره، ځکه چې شیطان هم د اور نه جوړ دی. نو بابا چې دا ووایي چې د شیطان یوه ذره کړه، نو د دې مطلب دا نه شو چې د انسان په تخلیق کې د شیطان نوم سره اغستی شوي دي، بلکې د دې مطلب دا شو چې شیطان چې د کوم فطرت نه پیدا و هغه فطرت هم په دې انسان کې لږ شان ور واچولی شو. لکه بدي شیطان شر دی که نه، د شر نه هم په دې انسان کې لږ ور واچو. دا وایو که نه، زما خټه چې خوشته کړه په سوري ابته کړه، سخی کړه وی لړله په څه باندې په یو اور سور دی په هغې. نو تلمیحي شعر شو که نه، تلمیحي واقعه شوه کله چې د دنیا نه د آدم خاوره ویوړی شوه او هلته خوشته کړی شوه او هلته الله پاک په ده کې دا مختلف فطرتونه اچول، نو د شر فطرت یې پکې مو واچو. اور به مونږ والو شر. چې نه وجنم ورتېږم چې وجنم لالم بکړه. نو په انسان کې چې د بدۍ د شر کم فطرت په انسان کې پروت دی، دی چې شر کوي، ورانۍ کوي، قتل، زنا، غلط کارونه، بل ته نقصان رسول، انسانیت له مخلوق له تکلیف ورکول، کله چې دی دا کوي نو دی خرابېږي سایکولوجیکلی، نفسیاتي طور د ده زړه خرابېږي، د ده ضمیر زخمي کېږي، روح یې پریشانه کېږي، یېرې پرې راځي. نو چې نه وجني د شر دا اور انسان د خپل باطن نه د خپل وجود نه، نو دا اور سیوا کېږي او دی خرابی. او چې وجنم لالم بکړه، او کله چې انسان په خپل باطن کې په خپل هستی کې ذات کې د شر دا عنصر دباوهل شروع کی، نو هغه بیا الله زور کوي. انسان فطرتن سرکشه دی. نو چې کله دی دا شر پرېږدي چې بس دا شر دی په ده کې یي، دا بدي دی په ده کې یي، نو دی خرابېږي. او چې کله یې دباوهي نو لا خرابېږي، لا مقابله زیاتېږي او سخته سیوا کېږي او تکلیفونه نور سیوا کېږي. چې نه وجنم ورتېږم چې وجنم لالم بکړه، نور همۍ د ځان جوړ کړم د شیطان یو ذره کړه. همه مطلب خیر الله پاک خیر دی که نه، نو روح یې وله خپل ورکو انسان له، خپل روح رحیم کریم جلیل غفور شکور ټولې خوبیانې انسان دی روح له ورکړي. خو دا یوه ذره یې پکې د شیطان نه شامله کړه، چونکې شیطان شر و بدي وه، نو لږه بدي هم په دې انسان کې واچوله. څومره زه چې ورنږدې وم دومره غټه یې پرده کړه. نو خود پرده جوړه شوه. پرده ځکه جوړه شوه چې دی په ده کې خیر و، الله پاک دله خیر ورکو، روح یې وله ورکو، خیر یې وله ورکو. نو دوی نږدې شو. دا یو نږدېوالی دی که نه، چې الله پاک هم خیر دی او دله هم خیر ورکي. الله پاک هم یو روح دله د خپلې هستۍ نه ورکي، د خپل ذات نه وله ورکي. خو چې کله په دې روح کې په دې د انسان په دې هستۍ کې شر شامل شو، نو د ده او د الله پاک په منځ کې پرده ولګېده. دغه شر هغه د خالق د ده نه پټ کو. نو څومره زه چې ورنږدې وم دومره غټه یې پرده کړه. ولې؟ ځکه چې د شیطان کې چې کوم شر و
هغه شان شر په دې انسان کې هم واچولی شو په ده کې چې دننه د خیر سره سره شر هم را پیدا شو نو د ده نه الله پاک په پرده کې شو پټ شو دی چې جنت ورته روان شوم دوزخ لرې دروازه کړه نو جنت ته ځکه روان و چې په ده کې خیر و او جنت حسن دی دی حسن و دی الله پاک خپل روح ورکړو دوزخ لرې دروازه کړه دوزخ ورته ځکه دروازه لرې کړه چې په ده کې شر ومو دوزخ چې هغه شر ولیدو نو دروازه یې لرې کړه دوزخ وی چې په ده کې خو شر دی دی به ما ته راځي چې دوزخ ورته ورنږدې شوم چا بچی بچی ناره کړه او چونکې کنټرډیکشنز دي دوزخ او جنت واقعه روانه ده نو دا بچی بچی ناره به هم جنت والی چې کله غني خان ته دوزخ دروازه انسان ته دوزخ دروازه کولاو کړه او د هغې دوزخ ته ور روان شو ځکه چې په ده کې شر و نو د هغې ځای نه ورته هغه د خیر هغه ځای جنت چغې ووالې چې بچی بچی په تا کې خو خیر هم دی ته دلته راځه ایمان مجھے روکے ہے جو کینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے خدای دې ورک کړه د زړه اور او تا د ژوند ورکه مزه کړه نو په هر حالت کې د ژوند مزه ورکه کړې ده که نه چې د شر د انسان په دې فطرت کې د بدۍ چې دا بدي ختمې جلا دا سرکشي کوي او چې پرېږدي جلا انسان خرابوي او د جنت او د دوزخ په منځ کې په شک کې کوي کنفیوژن پیدا کوي چې دی دوزخي دی که جنتي دی نو په دې وجه باندې د ژوند مزه چې ده ورکه ده چې بنده غیر دی په دې خیر او شر کې او بل چې د غني خان شان انساني نو د هغه سره خو بیا فکر وي چې دا ما بدي وکړه او دا بد وشو د ضمیر اواز یې هم تیزي نو په دې وجه د ژوند مزه چې هغه ورکوي مفهوم مرکزي خیال د دې نظم دا شو چې انسان په فطرت کې خالق خیر او شر دواړه اچولي دي کله چې دا انسان تخلیق کړی شو نو په ده کې رب د خپل طرفه روح واچو خیر یې پکې واچو خوبي او بیا یې پکې د ابلیس هغه فطرت شامل کو نو دغه د شر د ذره وه چې دی د خالق او د انسان په منځ کې پرده شو نو اوس چې دی انسان چې کله په دې دنیا کې په دې ژوند کې د خیر په لار رواني جنت ته ور رواني که نه نو دوزخ لرې دروازه کړه دوزخ ورته دروازه کولاو کي د ګناه یوه دروازه درته کولاویږي غلطي تې خامخا کېږي to err as human to forgive divine غلطي تې کېږي د ګناه دروازه درته کولاویږي دی په هغې ځي چې کله دی د ګناه په لار ور روان شي نو دته د دغه نیک فطرت کومه نیکي خیر چې په ده کې پروت دی هغه ورته اوازونه کوي ولې د فرعون ولې موسی علیه السلام بدي شي خو ځکه چې فرعون چې کم خپل د خیر هغه اواز دباو کړی ضمیر یې دباو کړی دی چې کله موسی علیه السلام ویني په ده کې هغه خبر راچوته شي هغه بچی اواز ورته راشي په ده بد لګي ده له قار ورځي دی وایي چې زما د ضمیر مړ وی ما ته دا اواز نه کېدی چې ته یو بد سړی او دا موسی ښه سړی دی دی د دې اواز نه یریږي د ځکه موسی علیه السلام بدي شي نو کله چې انسان د خیر په لار رواني د نیکۍ په لار رواني نو د بدۍ د لار ورته اواز کوي نو چې دی د بدۍ په لار روان شي نو د خیر هغه لار ورته اواز کوي نو نه دی په صحیح معنو کې په دې روان دی نه په صحیح معنو کې په دې کنفیوژن دی د غني خان دپاره د ژوند مزه یې ورکه شوې ده لکه چې د خیر نه مزه علي په دې کې ورته د بدۍ لار کولاو شي دی په هغې لاړ شي د خیر هغه مزه یې ټوله ورکه شي چې د بدۍ نه مزه علي په دې کې ورته ضمیر چغې شروع کړي اوازونه ورته راشي که نه چې ته په غلطه لار روان یې نو د هغې هغه خوند هم ونه لي نو خدای دې ورک کړه د زړه اوره تا د ژوند ورکه مزه کړه نو د زړه دا اور چې شو دا په دې غني خان کې دلته په دې نظم کې دا هغه د بدۍ هغه فطرت شو کوم چې په انسان کې شامل شوی دی
او دا بل نظم چې دی ګناهګار یم هم د خدای هم د دلدار یم. نو دغه خو ډېر عجیبه ډېر مشهور نظم دی. انشاءالله را روان ځل به دغه وکړو او الله پاک دی غني خان له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. آمین.